شاپور حسنزوی یو سیاسي فعال دی، هغه په میډیا کې هم فعالیت لري او د دې ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو کې د غږ ډېر پورته شو، بدرګه شو. هغه رسما دعوه کوي، وایي چې اسلامي امارت زما عریضه نه اخلي، یا زما عریضې ته یا زما ستونزو ته رسیدګي نه کېږي، زما ملکیت، زما موټر نه پوهېږم، زما جایداد دوی سره ضبط دي. ستاسو په خبره باندې چې هغه یو سیاسي فعال ده، خو ثابت نظره نه ده. کله یو نظر او کله بل نظر وي، او زه معلومات لرم چې اکثریت مشرانو له ده سره لیدلي دي. د تماس کمیسیون مشر شیخ شهاب الدین دلاور صاحب په څو واره له هغوی سره کښېنستلی، د دوی خبرې اورېدلې دي، او تاسو به هغه ویډیوګانې لیدلې وي چې د ده کوم موټرونه چې د بل چا په لاس کې وو هغه بیرته حکومت ورته وسپارل، او ده یې تشکري هم وکړله چې دا د ماته نن خپل زري موټران 2 که 3 موټر دا بیرته ماته وسپارل سول، او د ده غږ اورېدل سوی ده. داسې هغوی خپل نور یو ثابت حال نه لري، دا بیا بېله خبره ده. نو حکومت د ده غږ ته رسیدګي کړې ده، او د ده ستونزو ته مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده، او د موټرو موضوع هغه ویډیو په ټولو سوشل میډیا کې نشر سو. دوی خپل هم تشکري وکړه.